ګرانو دوستانو نن موږ راغلي یاست چکر ته دلته په دې چې موسم ډېر ښایسته و موږ ویلې ټوله ورځ کور کې سړی ناست وي ښه لیونی شي نو راځئ چې تاسو ته ښایسته دا ښار ښکاره کړم دلته ښایسته ګارډن ده پارک ده نو موږ دلته چکر ته راغلي یو او تاسو ته یو ښایسته کیسل وښیم د بل خوا کې ده نو راځئ چې یو ټرن وکړو دې خوا وګورو دا طرف دا هم ښایسته نظاره ده دلته داسې وګورو ښایسته ځای ده زما پرسنلي زړه المان کې تور سوی ده ما ویلې چې یو بل ملک ته لاړه شمه خو خیر دا ځای تاسو وګورئ او که ما بل ښه ځای پیدا کړ لکه موږ اراده لرو چې دوبۍ ته لاړ شو نو خو دا ځای بس دې ځای پسې خفه کېږم حتما څومره ښایسته موسم دی که هغه ګرمي چې په دوبۍ کې ده دلته نشته دلته بالکل مایلډ هوا ده بارانونه دومره ډېر دي وګورئ ټول ځای تک شین ده یعنې دلته څوک اوبه هم نه اچوي ورته او بیا هم داسې تک شین ده نو تاسې وګورئ بس خفه خو به څو ورپسې اختر را روان ده نو ما ځان ته یو څو جوړه ښایسته کالي را واخیستل او دغه ښایسته افغاني جولري سیټ مې واخیسته چې یو لاکټ ده سره د ګوشوارې او پورته که تاسې اختر دپاره لا تر اوسه تیاري نه ده کړی او دا جولري سیټ ستاسو په کار وي نو تقریبا په 2 ورځو کې رسیږي او اختر خو 9 یا 10 ورځې بعد ده نو که تاسې نن یا سبا آرډر وکئ نو د اختر نه مخکې دا جولري تاسو ته به ورسیږي او تاسې به ځان ښایسته د اختر دپاره جوړ کئ دا زیور چې دی ډېر ښه کوالټي لري او د وزن نه هم ډېر درانه نه دي او بل مې په ډېر ارزانه بیه واخیسته آنلاین شاپ کې بیا دا راته ووایي چې اختر اوس په 9 یا په 10 اپریل باندې ده کله ده اختر او دا راته ووایي چې تاسې په اختر کې څه پلانینګ لرئ چې کوئ او چېرته ځئ چا کره میلمه یاستئ او څه شی پخوئ څه خوراک کوئ څه مزې کوئ په کامنټس کې به راته حتما جواب راکوئ چې په اختر کې تاسو چېرته روان یاستئ